السلام علیکم او بخیر راغلی په نننی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو د MPL ویننګ پروډکټ هانټینګ په باره کې که فرض کا تاسو غواړئ چې MPL لانچ کړئ یعنی مایکرو پرایویټ لیبل پروډکټ چې دی هغه د ځان دپاره لانچ کړئ یا د کلاینټ دپاره لانچ کړئ نو د هغې دپاره به تاسو ویننګ پروډکټ چې دی هغه څنګه هانټ کوئ په څه طریقه کار به تاسو چې دی ویننګ پروډکټ چې دی هغه فایند کوئ او هغه به ځان له چې دی لانچ کوئ د دې دپاره څه پروسس دی یا کم میتډز دي چې هغه مونږ یوز کوو او د هغې په مدد سره مونږ یو ویننګ پروډکټ چې دی هغه راوباسو نو زه به تاسو ته A to Z طریقه کار درښایم د MPL ویننګ پروډکټ هانټینګ په باره کې چې څنګه به تاسو یو MPL پروډکټ چې دی هغه هانټ کوئ چې هغه ویننګ پروډکټ وي هغه زمونږ سره evergreen product وي not seasonal product زمونږ سره نه وي که فرض که تاسو ته پته نه وي چې evergreen زمونږ سره څه دی and seasonal زمونږ سره څه دی نو تاسو چې زمونږ ویډیوز چې دی هغه کتلی شئ په ډسکرپشن کې به تاسو ته د هغې لینکس چې دی میلاو شي او تاسو په دې هم ځان پوهه کولی شئ چې کم زمونږ سره سیزنل پروډکټ وي او کم زمونږ سره evergreen پروډکټ وي نو مونږ به evergreen پروډکټ چې دی هغه هانټ کوو صحیح ده د Amazon MPL لپاره صحیح ده چې هغه زمونږ سره ویننګ پروډکټ وي د هغې ډیمانډ چې دی هغه ډیر ښه وي نو هغه به مونږ څنګه هانټ کوو د هغې دپاره زمونږ سره څه طریقه کار دی ګوره تاسو چې دی منولی هم د هغې دپاره چې دی پروډکټ هانټ کولی شئ without tool صحیح ده خو که فرض که ټول د سره وي لایک هیلیم 10 نو بیا تاسو چې دی نور هم په ښه طریقه چې دی پروډکټ چې دی هغه هانټ کولی شئ د MPL لپاره یو ویننګ پروډکټ چې دی هغه راوښکې شئ او تاسو خپل MPL چې دی هغه ګرو کولی شئ نو څنګه به راوباسئ without tool صحیح ده منولی به تاسو څنګه چې دی پروډکټ هانټینګ کوئ د MPL لپاره یا که فرض که تاسو په هیلیم 10 په ټول په مدد سره هم ویننګ پروډکټ هانټ کوئ د هغې سره به هم تاسو چې دی منولی چې دی هانټینګ کوئ منولی به تاسو هم هغه پروډکټ ګورئ چې د دې زمونږ سره ډیمانډ شته که نه یا دا زمونږ سره چې دی سیزنل پروډکټ دی که نه دی پروډکټ په دې باندې به مونږ A to Z کمپلیټلی خبره کوو نو راځئ چې ځو چې زده کو چې څنګه به مونږ یو ویننګ پروډکټ چې دی هغه فایند کوو ګوره پروډکټ د فایند کولو دپاره د پروډکټ د معلومولو دپاره زمونږ سره ډیر زیات میتډ دي صحیح ده تاسو په نیو ریلیز کې هم پروډکټ کتی شئ په بیسټ سیلرز کې هم تاسو پروډکټ کتی شئ او په آل باندې چې تاسو کلیک کې په کیټیګریز وایز باندې هم کیټیګریز هم تاسو کتی شئ صحیح ده او په هغې باندې هم تاسو چې دی پروډکټ هانټ کولی شئ اوس د پروډکټ هانټ کولو لپاره چې دی ډېرې زیاتې طریقې دي خو د ویننګ پروډکټ د فایند کولو دپاره چې کوم ښه میتډ دی بیسټ میتډ دی هغه زمونږ سره دا دی چې هغه مونږ اوس په دې ویډیو کې ایکسپلین کوو منولی مونږ څنګه پروډکټ چې دی هغه هانټ کوو فار ایگزامپل مونږ دلته کې رالو یو کیټیګري ته لایک مونږ په یو کیټیګري کې چې دی پروډکټ چې دی هغه لانچ کوو فار ایگزامپل زه چې دی په هوم اینډ کچن کې پروډکټ چې دی هغه چې دی لانچ کوم صحیح ده یا په ټویز اینډ گیمز کې چې دی زه پروډکټ لانچ کوم صحیح ده هیلث اینډ بیوټي کې مونږ چې دی پروډکټ چې دی هغه په سټارټ کې نه لانچ کوو دا به تاسو ته اوس پته لګېدلي صحیح ده د هغې نه شاته ډېر زیات ریزن دی صحیح ده ښه نو چې مونږ په هوم اینډ کچن کې فار ایگزامپل چې دی پروډکټ چې دی هغه هانټ کوو صحیح ده دا تاسو ته ما ویلي هم دي چې تاسو به په کم کیټیګریز کې چې دی ښه پروډکټ چې دی هغه فایند کوئ مونږ په هوم اینډ کچن یا په فیډز کې چې دی په دې کې مونږ پروډکټ لانچ کوو په دې کې به مونږ څنګه پروډکټ لانچ کوو څنګه به مونږ ویننګ پروډکټ چې دی هغه فایند کوو زه به راشم په دې کیټیګري به کلیک کم او په آل هوم باندې به کلیک کم چې زما سره هغه پروډکټ راواوړي چې هغه څه وي زمونږ سره د ټول کور دپاره وي صحیح ده چې هغه جسټ ناٹ یو سپیسیفیک کیټیګري وي یو سپیسیفیک ټاپک وي صحیح ده چې زمونږ سره ټوټل زمونږ سره چې دی پروډکټ راواوړي چې کوم زمونږ سره په هوم کې استعمالیږي په کور کې استعمالیږي او زمونږ سره په کور کې زیاتر پروډکټ چې دی هغه ایورګرین استعمالیږي صحیح ده که نه ښه مونږه دې کیټیګري ته رالو اوس مونږ دلته کې چې دی پروډکټ هانټ کوو د ټول نه اول زه راځمه زه یو فلټر چې دی هغه اپلای کوم زمونږه 4+ ریویو والا چې دی
هغه پروډکټ زمونږ پکار دی چې راغی 4 پلس زمونږ سره ریټینګ ریویو وي. صحیح ده که نه؟ ښه اوس مونږه دلته کې رالو زمونږ سره بلها شی پروډکټس ته رالل. صحیح ده؟ اوس زه ګورم چې یاره ماله د کم اماونټ کې چې ماله پروډکټ لانچ کول پکار دي. صحیح ده؟ زه به چې یو بیسټ پرایس چې هغه سلیکټ کړم د 30 نه والا، مونږ به سلیکټ کو د 30 نه والا یا د 30 نه یا زمونږ سره د 32 یا د 39 یا د 26 نه والا تر زمونږ سره پروډکټ چې دی هغه د 150 درهمه پورې پکار دی یا د 150 چې دی د هغې پورې پکار دی. مونږ د 26 نه والا تر د 135 پورې کمانډ ورکړلو چې امازون ته چې مونږ له د دې په منځ کې چې کم هم پروډکټ خرڅیږي هغه پروډکټ مونږ له جسټ راکړه، دا نور چې دی دا والوځوه. د دې څه مطلب دی؟ پیلټر. او د پیلټر کار سی چاند کولی. صحیح ده که نه؟ تاسو ته پته ده. ښه اوس به مونږ په ګو باندې کلیک کو، چې په ګو باندې مونږ کلیک کو زمونږ سره 20,000 پروډکټ چې دی هغه راغلل چې هغه لیسټډ دي. صحیح ده؟ اوس په دې کې به مونږ ځان له یو پروډکټ چې دی هغه فایند کوو. صحیح ده؟ پروډکټ به مونږ څنګه فایند کوو؟ فار ایگزامپل د دې نه به مونږ چې دی یو پروډکټ چې دی هغه راواخلو چې هغه زمونږ په بجټ مطابق وي. صحیح ده؟ چې څومره هم ستاسو بجټ وي د هغې مطابق تاسو پروډکټ چې دی هغه راغیستی شئ. فار ایگزامپل مونږ دلته کې راځي یو ښه پروډکټ چې دی هغه مونږ را اخلو. صحیح ده؟ مونږ چې پروډکټ لانچ کوو صحیح ده په امازون یو ای اینډ کې ایس ای کې مونږ پروډکټ ته ګورو چې په هغې باندې میکسیمم باټ وي. صحیح ده؟ مینیمم نه میکسیمم باټ وي. صحیح ده که نه؟ مطلب د 100 پلس زمونږ سره باټ وي. په تیر شوي میاشت کې 100 پلس چې دی هغه خرڅ شوي. که فرض کا تاسو ایم پی ایل کورس چې دی هغه په ډیټیل سره زده کول غواړئ یا د امازون کورس چې دی A to Z کمپلیټلی زده کول غواړئ په ډیټیل سره، نو تاسو زمونږ سره په دې واتس اپ نمبر رابطه کولی شئ. مونږ به تاسو ته امازون کورس چې دی آنلاین چې دی A to Z کمپلیټ درښایو. صحیح ده؟ ښه دلته کې زه یو ښه غونته کې پروډکټ ګورم. صحیح ده؟ هغه فایند کوم. صحیح ده؟ چې زمونږ سره یو ښه پروډکټ چې دی هغه فایند شي. فار ایگزامپل زه دلته کې یو بل بیسټ پروډکټ چې دی هغه ورځمه ډینټل فلوزر. فار ایگزامپل دا یو پروډکټ چې دی دا ما راواخیستلو. صحیح ده؟ اوس دا پروډکټ چې دی دا زه لانچ کوم دا ما بای کیورډز چې دی دا مې سرچ کړلو. مطلب په کیورډز د دې چې کم نوم دی په هغې باندې مې سرچ کړلو. صحیح ده؟ اوس زما سره دا پروډکټ چې دی دا ټوټل راللو. اوس به زه په دې کې چې دی یو پروډکټ چې دی هغه لانچ کوم. فار ایگزامپل دا پروډکټ دی دا زمونږ سره په 73 درهم باندې خرڅیږي، په 73.10 درهم باندې خرڅیږي. په دې باندې باټ څومره دي؟ 1000 پلس باټ ان فاست منت. په تیر شوي میاشت کې چې دی په دې باندې 1000 پلس پیسز چې دی هغه خرڅ شوي دي. نو مونږ راځو په دې پروډکټ باندې کلیک کوو. اوس مونږ دا انالایز کوو چې دا پروډکټ زمونږ سره ویننګ پروډکټ دی که نه دی پروډکټ. نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا زمونږ سره ویننګ پروډکټ دی که نه دی پروډکټ؟ مونږ به اوس په دې باندې انالیسیس کوو. مونږ به اوس نور سیلرز ګورو. صحیح ده؟ چې مطلب هغو نه دا پروډکټ بل چا لانچ کړی وي. صحیح ده؟ چې د هغو څه پوزیشن دی. نو د هغې دپاره به مونږ څه کوو؟ د دې پروډکټ کیورډز چې دی هغه به مونږ کاپي کوو without brand name. صحیح ده؟ پروفیشنل واټر فلوزر فار ټیث braces gums care دا زمونږ سره د دې یو کیورډ شو. صحیح ده؟ ښه دا کیورډز چې دی دا مونږ کاپي کو دې ته ویلی کېږي لانګ ټیل کیورډ. صحیح ده؟ دا مونږ کاپي کړلو. د امازون زه یو بل نوی ټیب چې دی هغه اوپن کوم امازون ډاټ ای. صحیح ده؟ د امازون ډاټ ای چې دی ما یو بل ټیب چې دی هغه کولاو کړلو. په دې کې زه تاسو ته میتھډ ښیم. اوس دغه کیورډز چې دی دا مونږ راواخیستلو، دا مونږ کاپي کړلو. دلته کې په نوي ټیب کې به زه دا پیسټ کړم. صحیح ده؟ چې زه دا پیسټ کړم دلته کې نو زه به اوس وګورم چې دا پروډکټ نور چا لانچ کړی دی د هغو څه پوزیشن دی، د هغو نه څه خرڅیږي، د هغو نه دا پروډکټ خرڅیږي که نه خرڅیږي. نو زمونږ سره دا پروډکټ چې کوم دی د دې یو سیلر نه چې دی ښه خرڅیږي. صحیح ده؟ اوس زمونږ سره دا یو پروډکټ چې کوم دی د دې زمونږ سره که لاندې مونږ راشو په دې باندې به مونږ باټس وګورو. صحیح ده؟ چې د دې زمونږ سره څه ډیمانډ دی. نو دا زمونږ سره 300 پلس خرڅیږي، دا زمونږ سره 700 پلس خرڅیږي، 200 پلس خرڅیږي. صحیح ده؟ داسې مونږ لاندې راشو
که دلته کې مونږ راشو لاندې کې دلته زمونږ سره د دې پروډکټ چې دی اوس مطلب په دې باندې باټس زمونږ سره نشته دی صحیح ده دا زمونږ سره نه خرڅېږي نو مونږ ته پته ولګېده چې یاره دې سیلرز چې دی مطلب په تیر شوي میاشت کې د دې فیسز چې دی هغه نه دي سیل شوي د دې نورو سیلر نه صحیح ده دغه شانتې به مونږ دا پسټ پیج چې دی دا به مونږ انالایز کو چې په دې پسټ پیج کې څومره پروډکټ لیسټډ دي صحیح ده هغه به مونږ ټول وګورو او په هغې کې به مونږ هغه پروډکټ چې دی هغه هنډ کو هغه پروډکټ به ترې راوباسو چې کوم زمونږ سره 70+ % چې دی هغه زمونږ سره باټ وي په ایس آر پی باندې چې په هغې باندې څومره باټ وي مینیمم 100+ زمونږ سره باټ وي صحیح ده مینیمم 100 وي او میکسیمم چې دی 100+ زمونږ سره وي صحیح ده بیا 1000 2000 3000 ډزنټ میټر خو چې مینیمم زمونږ سره چې دی 100+ چې دی هغه پروډکټ چې دی هغه خرڅ شوی نو هغه به زمونږ سره وینینګ پروډکټ وي صحیح ده فور ایگزامپل اوس ما دا پروډکټ چې دی دا راواخیستلو صحیح ده دا زه څنګه انالایز کوم دا چې زه انالایز کوم زه به دا پس پیج چې دی دا به زه ګورم په دې پس پیج باندې زمونږ سره چې دی د زمونږ سره د 1 نه واله تر د 48 پورې چې دی پروډکټ چې دی هغه لیسټډ دی صحیح ده اوس زمونږ سره دلته کې دومره پروډکټ لیسټډ دي فار ایگزامپل مونږ راشو دا پروډکټ وګورو چې دا زمونږ سره ټوټل څومره پروډکټ په پسټ پیج باندې دي دا مونږ ټوټل کاونټ کو صحیح ده دا زمونږ سره د دې پورې څومره دی دا زمونږ سره پسټ پیج دی اوس په دې کې به مونږ هر یو سیلر ګورو چې د دنه څومره پروډکټ خرڅ شوي دي د مونږ به بیا څه وکړو ایوریج به یې راوباسو چې زمونږ سره 48 سیلران دي صحیح ده 48 سیلران دا پروډکټ خرڅوي خو په دې 48 سیلرانو کې زمونږ سره 70% داسې سیلران پکار دي چې د هغو نه دا پروډکټ چې دی 100+ پیسز چې دی هغه خرڅ شوي نو زمونږ سره به هغه څه وي وینینګ پروډکټ به وي هغه به زمونږ سره بیسټ پروډکټ وي صحیح ده بیا که فرض که زه راشم بیسټ سیلرز ته صحیح ده په دې بیسټ سیلرز کې هم زه ښه پروډکټ چې دی هغه پاینټ کولی شم ښه پروډکټ چې دی هغه زه راواخلی شم دا زمونږ سره هغه پروډکټ دي کوم چې د کچن سره تعلق ساتي صحیح ده د باورچی خانې سره دا زمونږ سره هغه پروډکټ دي کوم چې د موبایل سره تعلق ساتي دا هغه پروډکټس دي کوم چې د ماشومانو د ټایز سره تعلق ساتي دا هغه پروډکټس دي کوم چې په کور کې استعمالیږي د هوم سره تعلق ساتي دا هغه پروډکټس دي چې کوم د هوم د امپروف کېدو دپاره د کور کې د امپروومنټ راوستو دپاره استعمالیږي صحیح ده نو دا زمونږ سره په دې کې مونږه پروډکټس چې دی هغه اړن کولی شو فار ایگزامپل زه دلته کې هم په چې دی په بیسټ سیلر اینډ کچن کې فار ایگزامپل پروډکټ ګورم صحیح ده دا زمونږ سره فسټ رینک والا پروډکټ دی صحیح ده زمونږ سره فار ایگزامپل مونږه یو پروډکټ چې دی هغه راوباسو زمونږ سره دا یو پروډکټ دی په دې باندې زه کلیک کوم چې یاره د دې باټ څومره دي د ټول نه اول به زه دا پروډکټ چې دی دا انالایز کوم چې دا زمونږ په ایلیجیبیلیټي برابر دی که نه نو که تاسو وګورئ په دې باندې باټ دا زمونږ سره دا پروډکټ په تیر شوي میاشت کې چې دی 1000+ باټ اینډ فاسټ من یعنی په تیر شوي میاشت کې دا پروډکټ زمونږ سره 1000+ پیسز چې دی هغه خرڅ شوی دی نو دا هم زمونږ سره یو ښه پروډکټ دی خو مونږ چې دا پروډکټ لانچ کوو د هغې نه مخکې به مونږ څه کوو انالیسیس به کوو انالیسیس به مونږ څنګه کوو مونږ به ګورو چې دا پروډکټ نور چا لانچ کړی دی چې د هغو نه خرڅ شوی دی که نه دی صرف د ده نه خرڅ شوی دی نو که فرض که دا پروډکټ زمونږ سره 70% چې دی د نورو سیلرز نه چې دی خرڅ شوی وي نو بیا به مونږ څه کوو دا پروډکټ به مونږ هم خرڅوو خو که فرض که د هغو نه نه وي خرڅ شوی نو مونږ به بیا دا پروډکټ چې دی نه لانچ کوو د ځان دپاره هم او د کلاینټ دپاره هم دا زمونږ سره یو ښه میتډ دی د دې نه علاوه مونږ په ټولز باندې هم چې دی پروډکټ چې دی هغه هنټینګ کوو د په ټولز زمونږ سره په سعودي دوبۍ کې چې کوم ټولز کار کوي هغه زمونږ سره ښه ټول دی هیلیم 10 په هیلیم 10 باندې تاسو ښه پروډکټس چې دی هغه فایند کولی شئ وینینګ پروډکټس چې دی هغه فایند کولی شئ که فرض که تاسو هیلیم 10 چې دی هغې پلان پرچیز کول غواړئ فار 1 منت د یو میاشت لپاره نو تاسو زمونږ سره کانټیکټ کولی شئ مونږ به تاسو له په شیر بیس باندې د هغې پلان درکوو او تاسو به یوز کوئ ډېر په کم قیمت سره تاسو هغه هیلیم 10 چې دی یوز کولی شئ او تاسو پرې ښه پروډکټ د ځان دپاره هم راویستی شئ
and د کلاینټس لپاره په هم تاسو پروډکټس چې هغه راويسته شي. نو دا زمونږ نننې کلاس آی هوپ چې تاسو به خوښ شوي که پرس که تاسو زمونږ پر دې نننې ویډیو باندې پوه شي ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ د حوصله افزایۍ لپاره د چینل د گروث لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next class. Allah Faman.